دلته یو خبره واضح کوم بس 2 منټه کې چې افغان قومي مومنت ولې د افغانیت په نامه ولې یو ګوند جوړیږي په الیکشن کمیشن اسلام آباد کې چې موږ دغه پارټي رجسټریشن کاوی فخر الدین جی ابراهیم د دې چیرمن و د الیکشن کمیشن نو هغه ته چې موږ درخواست ورکړی و ډېرې پارټیانې رجسټر کېدې دا زموږ درخواست یې وکتئ افغان قومي مومنټ وایي افغان دلته څه کوي ما ول د تاریخ کمی دی در سره او داسې پر سټیج به موږ ودرولو بیا به پوښتنې راڅه کولې داسې خلک ګرده دا پارټیان والا ناست ما زه افغان یم افغان وم افغان به مرم ول دا څه ثبوت بیا ما څو کتابونه وروړي دي په هغه کتابونو ورته ثبوت کړی دی بیا موږ ته د افغانیت په نامه باندې باقاعده رجسټریشن راکړی دی عزیزانو په دې به نه سره تقسیمیږو چې دا پټان دی دا خان دی دا پښتون دی دا افغان دی دا زما خوښ کړه چې زه په پټان ویاړم په افغانیت ویاړم د افغان نوم خوښوم د پښتانه نوم خوښوم خو دا ویاړ دی یو قوم نوم نه دی زه ویاړ په افغانیت یم زه افغان یم